خاورې رې زرې زرې شي راټولېږي چېرته خاورې رې زرې زرې شي راټولېږي چېرته ته څه خبرې چې ارمان د چا په زړه پاتې شي دواړه به زړه سپک کړو راځه دواړه به ښه وجاړو دواړه به زړه سپک کړو راځه دواړه به ښه وجاړو دا سړی وژني چې خفګان د چا په زړه پاتې شي او یو قطعه ده چې اوښکې مې د سترګو وچې شوي دي اوښکې مې د سترګو وچې شوي دي اوس خو مونږ په لاس او په قلم جاړو او کله چې بیلیږو ګورې خاندو به کله چې یو ضیا شو بیا به سم جاړو مننه او قطعه بله ده چې فاروق صاحب چې داسې ورک شلو چې بیا هډو رانغی داسې ورک شلو چې بیا هډو رانغی ما د ځمکې تر اسمانه پیدا نه کړو او ستا په شکل مې بلا خلک لیدلې ستا په رنګ مې جانانه پیدا نه کړو مننه او یو قطعه چې بله چې زما ارمان خو یې وجلی دی سورک خو نه دی زما ارمان خو یې وجلی دی سورک خو نه دی ملګرو چا وی چې د مرګ په لاره تلې راځي او د هغه لار خاورې مې بیا په سترګو ښکل کې اشنا په کومه لاره چې جانانه ستاسو کلی راځي ډېره مننه او دغه غزل دی هم ډالۍ وي تاسو ته مجروح صاحب هم ناست دی چې د ښکلا حجر اسود دی رابرسیر په غونډه ځنه د ښکلا حجر اسود دی رابرسیر په غونډه ځنه نظرونه دي تاویږي چار چاپیر په غونډه ځنه او دغه اوښکې خو مو خیارې ګرد یو سي ښه صفا شي دغه اوښکې خو مو خیارې ګرد یو سي ښه صفا شي زی د سترګو خو راتاو شي په ګوټ پیر په غونډه ځنه او زه غوښتونکی له ازله د سپین مخ او تورو زلفو زه غوښتونکی له ازله د سپین مخ او تورو زلفو تر قیامته به رانشي زما ویر په غونډه ځنه زه غوښتونکی له ازله د سپین مخ او تورو زلفو تر قیامته به رانشي زما ویر په غونډه ځنه او ته به څه شي د نظره تا خو ایښی دی جانانه ته به څه شي د نظره تا خو ایښی دی جانانه د سپین غر لمن کې بوټی د نمیر په غونډه ځنه مننه ته به څه شي د نظره تا خو ایښی دی جانانه د سپین غر لمن کې بوټی د نمیر په غونډه ځنه مجروح صاحب شعر دی چې لکبې د څو نقطو نه هر یو حرف بېمعنی وي لکبې د څو نقطو نه هر یو حرف بېمعنی وي بره زور د وریځو منځ کې لاندې زیر په غونډه ځنه مننه لکبې د څو نقطو نه هر یو حرف بېمعنی وي بره زور د وریځو منځ کې لاندې زیر په غونډه ځنه او ته خبرې چې په هغه ورځ ښایست دې وي نیمګړی ته خبرې چې په هغه ورځ ښایست دې وي نیمګړی چې په کومه ورځ یې خال شي تا نه هیر په غونډه ځنه او مننه ته خبرې چې په هغه ورځ ښایست دې وي نیمګړی چې په کومه ورځ یې خال شي تا نه هیر په غونډه ځنه څومره وخت وشو چې لیکم ستا د حسن صفتونه څومره وخت وشو چې لیکم ستا د حسن صفتونه ایله مخ مې د قابو کو شوم راتیر په غونډه ځنه مننه او مقطع ده چې تا عدله بیګا خوب کې کوهی تور چرته لیدلې تا عدله بیګا خوب کې کوهی تور چرته لیدلې ټول غزل دی په تور خال دی خر یو شیر په غونډه ځنه مننه ډېره مننه ډېر ښایسته دا و جناب عادل خان عادل او د دې سره اجازت غواړو د الله په امان